الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة كده مبارك درسونه او د دین هر خبره اهمه خو بیا باز د بازونه اهمه. توحید دا موضوع یو درنه قدرمنه او خوږه موضوع ده. وجدار چې دی توحید تعلق د رب العالمین سره دی. علم چې ته معلومول غواړي چې دا علم په کومه درجه کې دی، نو دا معلوم کې چې دا علم د چا سره تعلق ساتي، نو بیا برته دا معلومه شي چې دا علم په کومه درجه کې چې تا ته پته ولګي چې دا قرآن تفسیر او ترجمه دا تعلق ساتي د الله د خبرو سره، نو دا علم مقام د ته معلوم شي. حدیث او علم تعلق ساتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو سره. دغه شان د فقه علم تعلق ساتي د دین د احکام سره او به د سزا. نو توحید د علم تعلق ساتي د رب العالمین د ذات سره، ځکه چې دې کې موږ رب العالمین معلومو او غسوک دی، دغه صفات دي، دغه سنمونه دي، هغه کوم کارونه کوي، کوم کارونه موږ دغه نه نفي کوو. دغه شان دغه مبارکي عقیده به ساتو سبا نه ساتو. نو دا اهم موضوع ده چې دا نن سبا ډیر مسلمانان د دینه غافل دي. والله سبحانه وتعالی د مرګ پورې موږ له توفیق راکړي د توحید د بیانولو، باغی باندې د عمل کولو، دغه د خورولو. والله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو. تیر شوی درس کې موږ په دې مبارک کتاب کې اوم باب چې کوم هغه بیان کړو او هغه تعلق ساتو د بعض کارونو سره چې هغه شرکیه اعمال له کارونه دي. او دغه عنوان من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. وی کله پلاس کول یا تار پلاس کول، غاړی ته چول او د نور شینه د مصیبت لري کولو د پاره یا د من کولو د پاره د شرک دی. دغه تفصیل ته شیو نن به ان شاء الله یو نوې باب او نوې موضوع شروع کوو. مؤلف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. دا باب دې لپاره خو دې چې د تعویذونو او د دمونو څه حکم دی. د تعویذونو او د دمونو ګوره ترشی باب کې من الشرک وي. دا شرک د چې سره کړه پلاس کوي، غاړې ته څه شی اچي، ګوتی ته څه شی اچي، خودلته ونی وي چې دا شرک ته وجه ده چې هر تعویذ شرکیه نه دی او هر دم په انسان باندې چول دا منه نه دی. نو دلته خبر عام وکړه، تفصیل به ورسته بیانې. وی چې ما جاء في الرقى والتمائم، د دمونو څه حکم دی او د تعویذونو. د دې مخکې چې موږ د مسلې تفصیل شروع کوو، هغه به کوم حدیثونه راوړي دغه بیان کوو، کوم آثار. دا خبره ساتي چې تعویذ چې کله موږ وایو نو عام د سړي ذهن هغه تعویذ ته چې غاړې ته پروت او پای کې دنه په پاڼه کې سلی کړي. خو تعویذ هر هغه شی ته وایي چې انسان یې لپاره اچي چې دا ما د بد نظر نه بچ کی یا ما د مصیبت نه بچ کی یا مصیبت لري کی، دې ته تعویذ وایي. لکه موږ چې استعاذہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، موږ پنانی سو بچا پوری په الله پوری د شیطان نه، نو دې ته تعویذ وایي. یعنی یو قسمه پناه غست دي. نو کاغه سره غاړی ته پاڼه چي، کتار چي، ک بنگړې چي، ک ګوتې، هر شي چې دې ته سویل کیږي تعویذ. خو دا د چې مشهور دا د چې څوک کله تعویذ ته کوي نو ذهن هغه تعویذ ته زیغه عام چې د سرمنه کې دنه یا په کپړه کې دنه
یو کاغذ بند کړی باغې باندې سلیکل کړي دا مسلې تفصیل برازي ان شاء الله په دې نه درس کې چې دا دنه پکې سلیکلی او د هر لیکلو به خپل حکم دی نو دا فائدې ده ساتي دې ځکه دا ونه وی چې دا شرک دی وجدا چې دې تفصیل به بیانو ان شاء الله ما جاء في الرقى رقى جمع د رقیه ده او رقیه په عربی کې قرات ته ویل کیږي دم کې خلق سوي کنه یا به قرآنی آیات یا به دعاګانې اذکار یا به شرکی خبرې کې خو سبب وی لازم منتر به بل څه شی به نو ځکه دې ته په عربی کې رقا ویل کیږي رقیه او تمایم جمع د تمیمه ده او تمیمه تعویذ ته وي او په عربی کې د تعویذ ته تمیمه بده وي چې دا مطلب چې د دې سره د کار تماميږي تمام ترسي نو ځکه هغه ته سوې تمیمه اول حدیث راوړی په دې باب کې وی چې فی الصحيح یعنی دا په صحیح بخاری کې او په صحیح مسلم دوانو کې دا حدیث دی عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه ابو بشير انصاري وی ابو بشیر انصاری ابو بشیر خو کنیت ته او دلته دا فائدې د ساتي چې د عربو عام د عادت ته چغوي ځان له کنیت کړي یو خو لقب کړي لقب او کنیت کې فرق کنیت یعنی د پلانی پلار د کنیت ته ابو خالد ابو احمد ابو محمد لقب یو سره د صفت باندې په نوم باندې مشهور شي لکه موږ عمر فاروق نو فاروق څه دی لقب دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه صدیق څه دی لقب دی عثمان غنی څه دی لقب دی او دې څه به بیا ځه د صحابه کرامو د عادتو خو چې عربو عموما دا طریقه ده خو به دا فائدې د ساتي چې د کونیت داغه چا د پاره خودم جایز دي چې بچی نه وي زموږ د خلکو دا مطلب دی چې بچی یې نه دا به ولکی چې د پلانی پلار ځکه دا خبره مخې تراله کله چې ما واده نو کړو لا بچی مم نو هیڅوم نو یوازې ما به دعوت ته کار کوو دی بازو په ما باندې رد کو نو د درې کسانو په ما باندې دارت کړو چې د ځان ته ابو حسن وای او بچی نشتی نو اول خو دې په دیزي کې دروغجن دی نو درت کول هغه طریقم دی بازو له نور سي اول خو ته دا خبره خپل وته لره کوم چې ته کې سل پیری د انس بن مالک رضی الله عنه ورو ماشومو او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله براتو رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښ کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغت ابو عمیر وی سبوتی ابو عمیر دغشان عائشه رضی الله عنها دغی کنیته ام عبد الله د عبد الله مور ودای خو بچینو بچیو نو بچی نو دا فائدې د ساتي چې د کنیت بغیر د دین انسان خودی شي چې واده نه بچی نه نو هم د کنیت خودی شي بل دي کې فائدہ ده چې کله ته د شي ماشوم ته کنیت کړي نو د دې سره هغه ته د احساس کیږي چې سړی ما د سیمه سړی مو اوسه ماشوم ته رسول الله ابو عمیر د دې احساس کیږي چې سړی ما مشري منګ ټول عمر له ته ماشوم وایو سو ته وایو ماشوم دی جی پینځله سکالو شي ماشوم دی جی شلو کالو شي ماشوم دی جی هغه عمر له ماشوم پاتې شي هغه ماشوم ته هغه په مخ اورېدلې په مجلس کې نه پریدو بیٹک کې سره نه کېنو جرګول نه بوزو مجلسونو بیٹکونو له نه بوزو درس له نه بوزو جمعات کې نه پریدو او همیشه په خپل باندې د قویر د چلاسه دی ماشوم دی نو ماشوم ته وته د احساس ورکې چې نه ته لوی سړی ته ماشوم نه ال بیا د کی دغه صفات راشي د سړو نو دې د وړوکوالي نه به دي کارونه شروع کیږي ځان ته به د ماشوم نه وي ځان ته به لوی سړی وي نو دا فائدہ مخې تراله د دې ابو بشیر رضی الله عنه خپل نوم چې نو قیس ابن عبید دی قیس ابن عبید او پښپېته هجری کې وفات شوی دی
د دو مبارک راځي چې انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وې د رسول صلی الله علیه وسلم سره داغه په ملګرتیا کې په بعض سفرونو کې وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سفر کول نو په بعض سفرونو کې سره د ملګری او د ابو بشیر د سفر د کمزي سفر د نه دی راغلی او ځکه امام ابن حجر او د نور محدثین غدوی موږ ډیر کوشش وکړو خو موږ ته پته ونه لګیږي چې دا د کم سفر یادې او دا څه اهمه خبره نه ده دا څه اهمه نه ده خبره بینه نیمګړی کی خبره بیا هم پوره ده و بس سفرونه کې دا فائدې رسېږي چې سفر ته سفر ولي وای د دوه خبرو دلاس یو سفر ته سفر په دی وای دا سفر چې په اصل کې ښکارا کېدو ته وي په عربی کې نو انسان د خار نوزي نو ښکارا شي خار نوزي شي ښکارا شي کله سره په خار کې نو سي پټ خو چې کله دې شړې ته وځي سفر باندې وځي نو شي ښکارا شي دا خو حسي معنی ده واضحه ده دوی معنی ده معنوي او مطلب ده دی لانه يسفر عن اخلاق الرجال ځکه چې په سفر کې د سړو د اخلاق او پته لګي اخلاق راخاره کیږي نو ځکه سفر ته سفر وای او د فائدې د ساتي چې که انسان معلومول غواړي چې د څنګه د سمره وبو کې دي نو یاد د سره گاونډي شه یاد د سره مالی معامله وکاو یا سره په وګت سفر باندې لاړ شه د تجربه د والله دومره ضرب د پته ولګي دي سړي ځکه چې سفر کې ډېری خبرې راځي مخې ته انسان بیمار شي ستړی شي خوراک څښاک نوري مسلې ډېری مسلې پکې راځي نه دي سړي پته الته ویلې بس د سیملګریو مخبل تجربه خبره زموږ په دا ګمانو چې به کده نو دغه دی اسمان نه راکوشه هغه به الله سبحانه وتعالى بس سفرونه کې وسره ملګری صفر کسانو صفر خو چې کله په خپل ځکه او دغه یو ګنټې دوله ملاقات وو نو دومره به انسان به متاثر شي چې دا خو سناشنا خلق دي ځکه د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه په مجلس کې وشړي د چا صفات کو پلان او پلان هغه ته صفات مکو سفر دې سره کړی وینا وی ګاونډي سره پاتې شوی کوي نه مالی معاملات تر غلي وینا به څنګه صفاتونه کیسي نو په ګنټه دوه ملاقاتونو کې څوک د چا هغه اخلاق نشي معلوموله سم خیال معلومي نه معلومي لازم دې سړي سره وګد دغه پکاري وخت رول پکاري پای کې بیره د خپته ولګي چې د پسمر وبو کې د الله سبحانه وتعالى زمونږ اخلاق هغه شان کې څنګه چې شریعت زمونږ غواړي وای چې په بعضو سفرونو کې ونو فارسل رسول سلام یو کس ولېګو دلته ویلي چې یو کس ولېګو استاذي ولېګو خدای نه دی وجل سوکو په بعض حدیثونو کې خواځه راغلي دي زید بن الحارثه رضی الله عنه لګلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ولېګو یو کاری وتا والک دی وته وی چې الله يبقى ين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت رسول صلی الله علیه وسلم لارشه وګوره کچا چرته د اوخ په سټ کې غاړه کې یا په غاړه کې سحار تار څه شی اچولې نو هغه تی وشو کوا کچرته د اوخ په غاړه کې څه شی چا اچولې تار یا تعویز یا بل څه شی پړې او اغیله غوټي یا بندونه یا هر شی هغه تی وشو کوا د حدیث کې ډېری مسلې دي اولنی مسله ولی وشو کوا د دې لپاره وشو کو ځکه چې د عربو د عادتو چې هغه به د اوخ په غاړه کې د هار اچو د دې لپاره چې د بد نظر نه بچي په دغه سره مخ کې تیر شو چې لاسي شي دی د عمل څه دی شرک دی شرک اکبر دی که اصغر دی ها اصغر دی او کله کله
اکبر ته موړې دي شي. ولې اصغر دی؟ ځکه چې دا نه شرعي سبب دی او نه حسي سبب دی د نظر نه بچ کېدو یا د بیماری د ختمولو، نو دا به شرک کې دننه راځي. الله سبحانه وتعالی دا سبب نه دی ښوولی، نه په شرع کې راغلی، نه حس دا وي، نه قدري سبب دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا پرې کوي. او دلته یو څو خبرې هغه ده. یوه اوښې په دې ذکر کو ځکه چې اوښ عام عربو په ټیم کې استعمالو، نو ځکه د اوښ تذکره وکړه. نور کو سړی میخې، غوا، بیزې، ګډ یا بل څه شي ته داسې سهار مار واچي او د هغې سره دا عقیدې، نو هغه هم شرک دی. ته مطلب دا نه چې اوښ ټکی دلته راغلی دی، دا به صرف د اوښ مسله وي. بله مسله ده چې وي فی رقبة بعیر، په سټ د اوښ کې. نو دلته مطلب دا نه شو چې صرف په سټ کې اچول ناروا دي، خپې ته ورته اچوه یا لکۍ ته ورله ځوړندوه. نه، هر ځای ته چې ورته دغه هار یا تعویز یا پړی یا رسی یا تار څه شی چې مچ او هغه دغه عقیده باندې، نو هغه ناروا دی او هغه شرک دی. داسې نور هم ډېر مثالونه شته. صرف دا نه ده چې دا کار شرکي دی. لکه زموږ په علاقو کې ډېر داسې شیونه ځوړندوي د دې لپاره، او هغه ما په تېر شوي درس کې د هغې تفصیل مونږ کړی او د دې ملګرو نه مونږ معلومات هم کړي چې تاسو کم عجایبات لیدلي، لکه پیزار ځوړندول، اډوکې ځوړندول، تورې چیرلې ځوړندول. د دې ګاډو ته چې دلته دا تورې چیرلې دا هم چې ته لیدلي که نه دي؟ د هر ګاډي ته دا چیرلې ځوړندې کړي. هغه کمپریسر نه، هغه ځای چې کني هغه زیړې مکینې ورته کې چې مشینان، هغې ته هم تورې چیرلې دوه ځوړندې کړي. لکه ولې؟ یعنې چې الله یې د مصیبت نه وساتي، نو په تورې چیرلو یې ساتي. نو دا چیرله خو بیا خپلې غاړې ته هم واچوي، ته هم مصیبت به د باندې نه راشي. نو اچولي دي دغه چیرلې انسانانو، خو د هغې نه هغه تعویض جوړ کړی چې تار دی او په هغې به کپړه ده او په کپړه کې دننه کاغذ دی. خو دلته صرف چیرله ده. دغه خو پرېږده چې اسلامي مسله دا ده چې دا شرک دی او حکم دی. خو هغه د عربو دا کار عجیبه مښکاري، خاندي موږ پورې. ګاډی تېر شو، ستاسو تا ته څه پته وي زموږ د کس ګاډه او زموږ د قومیز ګاډه وي چیرلې ورته ځوړندې وي. چیرلې چې ورته ځوړندې د دقه ملکونو والا کوي، دا صحیح خبره، دا بل نه دی. نو بعضې پکې دلته خو دا چیرله په دې اچولې دی چې دا د بد نظر نه ساتي، د مصیبت نه. هلته دا جادوګران او کوډګر هم دا چلونه کوي چې دا چیرلې میرلې انسان له ورکوي ځوړندولو دپاره. نو بعضې د پولیسو دلته د پولیسو په دې چوکو کې نیولي دي او ښه باقاعده کیس پې ختلی دی، به څو میاشتې هغه به صفایي کې تېرې شوي دي، وي دا جادوګر دی. او ته ویلو کې جادو بادو موږ نه کوو، خو دا د هغې دپاره هم راوړي چې دا ګاډی د بد نظر نه بچ شي. او داسې نور شي نه، دا ټول په شرک کې دننه راشي. په دې حدیث کې یو بله فایده دا هم ده چې د قوم مشر له پکاري چې د کشرانو احوال معلوموي، او دغه شان دینی مشر له پکاري چې د خپلو کشرانو احوال معلوموي وخت په وخت. کو رسول صلی الله علیه وسلم په سفر کې دی، خو زید بن حارثه یې ولیږو او ورته یې وویل لاړ شه وګوره که چېرته داسې څه قصې وي نو ختم یې کوي. ته به وخت په وخت معلومات کړي. په دې خو نه کېږي چې کرسۍ دې وګټله او کېنه به کرسۍ باندې او پیسې خوره او مال خوره او زه مشر یم. نه، مشر دې ته وي چې ته به د کشرانو احوال هغه به معلومې، دوی څه کوي څه نه کوي، که هغه دنیوي مشرتیا ده او که هغه دینی مشرتیا ده. که هغه ته په سکول کې استاذ وي، که هغه ته په جامعه کې استاذ وي، مدرسه کې استاذ، هر ځای کې استاذ لم پکار ته. ستا خواته هلکان راځي سبق له، استاذ یې خواته راځي جنکۍ سبق له، دنیوي سبق ته که دیني ده، هر یو چې د ماشوم په غاړه کې ته تعویض ولیدو دي، ته پوه شو که معلومات وکړه راشه دی لرې کتې ده پوه یې که په دې باندې چې دا کار ستا غلط دی. خپل پلار ته ووایه، خپلې مور ته ووایه چې دا نشتې په شریعت کې. دغه شان ته په کور کې مشر یې، په خپل قام کې مشر یې. نو هر سړي له پکار دی چې د کشرانو د احوالو معلومات کوي. بله فایده پکې دا راووته چې څوک چې غلط کار په لاس باندې منع کولی شي نو په لاس به منع کوي. اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د لاس زور شتي که نشتي؟
شته نو وی پرې کوي لاس زور دی خو چې لاس زور دی نه بیا به ته بجبه باندې نصیحتو کې دا دې زور نه رسی په زړه کې به د سړي سره او د عمل سره به بغض ساتي او دا زیب او ته پرې دی او د دینه اخو د شړشمو دانی امر ایمان به نشتی دغینه باندې حدیث راوړل وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود وی دیز کې او فائدہ مخې تر لاغه ده دا کتاب شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله لیکل دی او د حدیثونو وایتونه را جمع کړي دا اتم باب د مونږ وایو چې دا خبرم پکې ووري چې هغه دا وې زدا وې ها نه قران آیت او بیس د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث او چې د دین اخو ووري نو د صحابه کرامو وینا یا د تابعین وینا چې شو خلک چې وی چې محمد بن عبد الوهاب چې دینو خپل یو لار ایجاد کړی د خپل طریقې ایجاد کړی او ځکه ورون می دیو مولوی سیب تقریر اوریدو دغه سیفیان چې دوی بریلیان جمعتونو کې نه غړي هغه دا خبره کوله وی دی امت ته چې څومره دا خبره نه وتی دي چې دا کار شرک ته دا کول نه دی پکار او دا کول پکار دی نو دا ټول وی دغه عبد الوهاب نجدی دلاس محمد بن عبد الوهاب نجدی دلاس دا ټول جاخو یې غوړانه کړي نو دا اوس دغه خبره نه د شرم بلکې دا خو د فخر او د شکر خبره ده چې الله به د امت کې دي چې اوسمره پیدا کړو چې تاسو د شرک د دروازې بندې کړي نو به سوې دیتا دا درو سپین درو وې د پلار چې عبد الوهاب به وې دا خبر وابیانو ته کومه دا خبره چاته کومه وابیانو ته نو قمقلا وابیانو ته خبره کوي دا پلار عبد الوهاب نو غزوه خو محمد دی نبی خو محمدیانو ته خبره کومه چاته کومه ها محمدیانو ته وابیان څنګه ها وې د پلار عبد الوهاب سے ډیر خسړیو د دې محمد پلار عبد الوهاب سو ډیر خسړیو به انتها او چې کله هغه ته پته ولګي چې زما د زوی وهابي شوی دا ځکه وهابي کوم چې پارټیم کې دا وهابي دا ورسته لګیدل خو مته ستو کې چې دروغ سړی وي چې کله هغه ته پته ولګي چې زما د زوی وهابي شوی نو دې عق کو دی وستو کور سیزا د اولیاء الله ګستاخی ته موږ دا ګوره حالکه سیرت دوی نو ویلې دا غو نه وی سیرت کې لري چې هغه ابتدایي علم ټول د خپل پلار نه کړی دی او بیا پلار وفات شي ابتدایي علم یې چانه کړو پلار نه کړو د شند غما ماګانو دا کورنۍ ټول دي چې د علما هوا وسم دا کورنۍ آل شیخ چې ته ویل کې دا دغه خاندان دا مفتی صاحب دغه خاندان نه دی مسیح نبوي کې امام دغه خاندان نه دی وسی د وزیر شؤون الاسلاميه دغه خاندان دی دا خاندان ټول دي علماء دي نه دغه خپل علم کړي او د بګی دا قصه ذکر کوله په پاکستان کې ته خبر شو چې پلار دې د کور نه ها پلار وسته د کور نه او په دې وستو چې دې وهابي شه دی نو اول خدا وهابي ټکه با ټیم کې ونه خانو پلار وته به سوې چې ته وهابي شوی یعنی زما په شان شوی نو خو دغه نوم عبد الوهاب دی نو پلار په دې د کور نه وې چې ته زما په شان شوی هغه دا خبره وکړه او خلکو ته لاندې سبحان الله ماشاء الله سم بندل دی چاپ لیک سره سوچږي خبرې ته جرازه سوي د انسان سره په دښمنۍ کې دومره ورننوځي چې هغه نور په ګوته پټه کړي دا کتاب التوحید موږ شروع کړی دی ثابت دي کې څوک چې دغه شیخ محمد بن عبد الوهاب به چې د خپل خبره کړي ټول هغه د خبره کې لګیا دی الله داوود الله پیغمبر او الله وی الله پیغمبر دا غینه باندې حدیث راوړل وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود وی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې
دلته خو دا حدیث مختصر او خو دی حدیث یو قصه ده مختصره غدا ده چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو پیر کور ته رانه ووت چې راغې نو د خزي یو تار په غاړه کړو په دې تار باندې دمه چولې شو او سپي ویلې شي او هغه په غاړه کړو نو چې څنګه راغې نو د مخې د غصې نه تک شروع شو او د تارې د خزي د غاړې نه پرې کو د خبره وته وکړو ما د رسول صلی الله علیه وسلم اوریدلې قصدي اوریدلې دي ان الرقى والتمائم والتولة شرك دمونه تعویذونه بندونه تارونه کنجکی جادو د ټول شرک رواه احمد و ابو داود د حدیث امام احمد و ابو داود رحم الله راوړی وی دمونه سدي وی شرک ته دا خبر اشکال پیدا کوي پزړه کې نو دا فائدې ده ساتي چې دلته مراد عموم نه دی دلته مراد هغه دمونه دي چې باغی کې سي شرکیه الفاظ د شرک دی یعنی د مخکې موږ سره دا مسله تفصیلی تیر شوی ده چې دم چول سدي جایز دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دم چول شوی دی هغه دم چول په ملګرو باندې او صحابه کرام په یو بل باندې دمونه چولې او د طریقه روانه ده او د دمونه د چول لپاره موږ سلور شرطونه ذکر کړو چې ته یاد ها چې د دم په قرآنی آیاتو باندې یا په شرعي اذکارو باندې بل عربی جبه کې یا قبل جبه کې خو چې واضحه سره به پوي نه هغه دغه کې راغی اخکار خوای کې د نه راغی چې واضحه عقیده به دای چې شفا ورکون کې الله سبحانه وتعالى دې نه د دم بخپله دا یو څو شرطونه موږ ذکر کړو هغه مسلې تفصیل له بیان شتله کداغه پکې نو د دم سره جایز دي او د دین علاوه او شرکیه الفاظ پکې لکه بس صحابه کرام رالو پر رسول سم پسې هغه مسلې تفصیل نه کومه ته میکړه ودري حدیثونه مت اوسته بیان کړو چې بس صحابه کرام رالو یا رسول الله دمونه موږ به دمونه چول د جاهلیت په ورځو کې رسول سم ته بیان کې و خیده صدمونه نو دمونه جایز دي مالم یکون شرکن چې شرکی الفاظ پکې نه او منتری نه نو به سدي به جایز دي یو خدغه دمونه دي چې دا سړی په نه پويږي چې سوې او دلته پاورز ماشاءالله ډیری ښه نمونې ستاسو په مخ کې بیان شوی یادې ته کني دی یادې دلته کم دمونه مراد دي عبد الله بن مسعود چې دمونه شرک ته هغه دمونه چې کې شرکی الفاظ والتمائم او تمیمه تعویذونه تارونه بندونه کنجکی د ټول په شرک کې راځي او تعویذونه مسله په تفصیلا مخ کې بیانو والتولة شرک او تولم شرک دی ها د تولة ستوي او د تمایم ستوي د دې تفصیل بیا په خپل چې دینو شیخ محمد عبد الوهاب کړه خدای مخ کې د بل حدیث وي به د تفصیل ته کوم چې د تولة ستوي دا غینه بعد حدیث ته وعن عبد الله بن عكيم عبد الله بن عكيم وي مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه چاچی څه شی غاړه ته واچو یا پس شي پورې زړه وتړو الله به د غشي ته والک امام احمد امام ترمذی دا حدیث راوړی په دې کې ډېر اهمه فائدہ غدا ده ساتي امام احمد بن حنبل رحم الله یو حدیث راوړی په کې دی حدیث قدسی دی الله سبحانه وتعالى وی چا چې زمانہ علاوه بل څه شي پورې خپل زړه وتړو دا تعویذونه دا تارونه دا بندونه دا شینوینه دته وکړي قطعت عنه اسباب السماء دا اسمانونه چې کوم مرست راځي الله وي زبو سره غبندي کما دا اسمانونه چې کوم مرست راځي الله وي غزه بندو مې دي کسنه ځکه چې دا تعلق د مخلوق سره شو مثلا مخلوق ته الله والک او چې مخلوق ته تاواله شو نو تبسکی واستاواله شوی تار ته تاواله شوی توري چلیت تا به تاسو سکی اند کوم مصیبت نه بتا بچ کی بتا به رحمت څنګه راځي به چې مړ شو ته بسکی څوک بستا مرسته کې په قبر کې په محشر کې
د آخرت په میدان ستا به څوک مرسته کوي او الله ته حواله کړی دی شي وکیل الیه او چې د الله سره تعلق ومن يتوکل علی الله فهو حسب الله به ستاسو لپاره کافی دی بل چاته دی بیا نه حواله کوي دا غینه بعد بیا مؤلف رحم الله د دې خبرې وضاحت کړي چې التمایم ستوي او دا تیوله ستوي نو وی چې التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين وی دا یو شی دی چې خلک یې زوړندې ماشومانانو ته اچي د دې لپاره چې د بد نظر نه وساتي دا خبره پکې کړې ده لکن اذا كان المعلق من القرآن کچرته د شی چې د غاړې ته اچي کده د قرآن نه لیکل شوی خبري فرخص فيه بعض السلف نو بعض سلف د دې اجازه ورکړي وبعضهم لم يرخص فيه او بعض د دې اجازه نه ورکړي ويجعله من المنهي عنه او چې دا مغه تعویذ د کوم نه چې من راغلی ده منهم ابن مسعود رضی الله عنه ودی کې یو څوک ته عبد الله بن مسعود دې مسلې تفصیل بیانو تعویذ په دوه قسمه دي یو هغه تعویذ دی چې هغه د الله د کلام نه علاوه د الله د نومونو نه علاوه اذکار او دعاګان نه علاوه به کیسه لیکل شوی دي د شرکیه دي په دې باندې خود سلف اتفاق دی دی باندې څه دی اتفاق دی لکه ډیر خلکو نه مونږ تعویذونه غستې دي نو به کې لیکلي یا بدوح یا کدوح یا رسول الله یا فاطمه یا علی یا زینب او دا چې به دې کو څه شک نشي دا سری دا شرک دی او په دې باندې د سلفو د دین د مشرانو اتفاق دی چې دا ناروا دي دا غيونه موږ غستو به کې لیکلو یا اشبوشا یا خشبوشا نو بازو به کې لیکلي یا فرعون یا هامان یا قارون حکمت سره بده کې وې دا د غټو کافرانو نمونه دي نو دا موږ دی غاړې ته واچو نو دې سره به غوي ذلیل شي نو شیطان به دا سړی پریږدي دا دوی ول خپل جنین خپې وبوته کی ابلوز یو تعویذ ما ولیدو او هغه دي چې یو کس ورغلو یو خزه ورغلیو د یو کس خواته چې خاون را سره محبت نه کوي خاون را سره مینه نه کوي د مسلې تفصیل ته بیا بیانوم په دې ځای خبره دغه ودروم ځکه چې تیوله کې دنه دا خبره راشي ناغه ته به سناشنا سلی کلیو نو دې کې اتفاق د سلفو دې کې اختلاف نشي چې سره شرک دی اختلاف پدې کې دی چې کله پدې کې دنه قران لیکل شوی نو بیا ناروا دي او کروا دي شرک خو به نه راځي شرک ټکې درک د کوم سره د غاړې ته قرآنی آیتونه چوری دا شرک دی نه اوس خبره ده دې چې دا کار روا دی او کنه روا دی نو وی چې بعضو سلفو اجازه ورکړې ده دي او بعضو ته منع کړې ده او دغه اکثر دي جمهور السلف اکثر سلف او صحابه کرامو دینه منع کړی ده په او کې یو دی څوک عبد الله ابن مسعود او ناشنا خبره ته وکم زموږ په ملک ټول دا چغي وی د امام ابو حنیفه رحم الله فقه د چاره نقل شوی ده عبد الله ابن مسعود او تعویذونه ته استعمالي کني استعمالي دي استعمالي ته پوښي مخ نو چې شي عبد الله ابن مسعود تابعداري وای تاسو چې وایي چې زموږ فقه ټول د امام سیب د عبد الله ابن مسعود نه نقل کړی ده نو عبد الله ابن مسعود خو باغ سلام کې چې هغه وی تعویذ کې قرآنی می بیا ناروا دي اخو دا خبره کوي یو باو کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهم عبد الله ابن عباس هم دا وی حذیفه ابن اليمان رضی الله عنه دا غم دا قول عقبه ابن عامر او دغه شند ابن عکیم دا روایت موږ سره تیر شو عبد الله ابن مسعود چې څومره شاګردان دي غټولو دا قول له امام احمد ابن حنبل رحم الله دا قول له او دي نور ډیر صحابه کرام او تابعین چې دغه دا قول له چې دا کار څه دي دم ناروا دي وجه صدا چې قرآنی تعویذ دم ناروا دي دغه یو څو وجې دي اولنی وجه لار بندول شرک ده
لکه که زه تعالی نه اجازه درکم چې صحیح ده قرآني تعویذ جایز دی کوي سباله ته بیا غبل تعویذ هم کې کم کې چې شرکیه الفاظ دي خلار کولاو شو کنه نو خدانه دي چې دا ول لار بند شي دویمه وجه دا چې حدیثونه عام راغلي دي لکه دي چې عبد الله بن مسعود سوی والتمائم او تعویذونه شرک دي ناروا دي نو دا حدیث به عام پریدو چې دي کې ټول تعویذونه د نرالو کاغه قرآنی دی او کاغه غیر قرآنی دی یا دا حدیث چې تیر شو چې څوک څه شی زوړن کی الله به غیته حواله کی څه شی نو پس شي کې قرآنی آیات د الله نمونه دعاګانې اذکار دا بکیم د نرالو دریم وجه دا چې دا ناروا دي هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی نه چې هغه نه دی کړی په خپل ژوند کې او نه چاته ویلي دي چې وکا نو موږ لم پکار چې باغی باندې پاتې شو کنه او به حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحم الله تعالی من علق تمیمه فقد اشرک چې تعویذ بغاړه کوي شرک وو چې تعویذ عام دي تعویذ نو عام دي او درې موجوده شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی بیان کړي او نه کړي دی او نه چاته خولې سلورمه وجه ده چې دې کې د قران بے عزتی ده او د الله د نومونو بے عزتی ده او د دعاګانو بے عزتی بګی ده چې ته د الله نوم راغسته د غاړې ته چولې قران آیت ته راغسته غاړې ته چولې ته دې سره د سمات لمزې ته خې سره کورواله هم کې ته سندري مورید دوکې مورکه دروغ مې هر څه کې غاړې ته قرآن پروت دی قرآن بیزتی شو قرآن خو دې پر الله نه نازل کړي لیدبروا آیاته الله دا خو ما دې پر نازل کړي چې تو به سوچ وکي عمل پیو ته د عمل او د سوچ په ځای راوغه سغاړي ته واچ او درته فائدې ذکر کوم او قسم پیله ته خورمه چې کوم سړی قرآن د دې تعویذونو د پاره استعمالي دا سړی د ټولو نه غټ جاهلی په قرآن د سر نه پويږي ګنې تجربه وکي چې کوم سړي د تعویذونو مویزونو استعمالول د قرآن یو آیت وته ودارته صحیح وای او نن سبا خو د انټرنیټ وسه شی پرې نه خو د پیران میرانی به ډیر شي نیولي ته پوښتنه کې د یو آیت ویلې نشي او د نه سي تعویذونو لیکلو ته قرآن د دې لپاره نه دی الله نازل کړی د عمل لپاره د سوچ او د فکر او د تلاوتونو لپاره منګه دا غینه تعویذونه جوړ کړو په بیٹکونو کې ځوړند وو په گاډو لیکو دا ټول ناروا کارونه دي غاړي ته تعویذ چول قرآنی آیت او په بیٹک کې نقشه لګول پای کې قرآنی آیت لیکل دي د پاره چې رب نظر نه ساتي دا ټول یو شی دی نم تعویذ دی مته ست په ول کې تعویذ دغه تنوع چې غاړي ته چولې په گاډي باندې آیت لیکل وری د سدوره مين د قرآن باندې دا خو دې لپاره لیکل چې دا غاړي د اکسیډنټ نه بچي نه بده کې دنه راغی یا د غاړي په سجبور باندې قرآن یې خوده غرمه وې رنگ بدل شي او بیا دا خبره کومه تاسو مخکیم کړو تیر شي درسونو کې چې سره وې نه دي کې به د بینشتي ورته وستانوم سده او د پلار نوم دي سده او مال راکه او زید میخ لکې ته زوړندومه یې ماشوم ته چومه د ماشوم په ډیرانونو کې هم ګرځي کچرو کې هم ګرځي هر څه بکې او غاړې ته وستا استاد پلار نوم پروت راکه چې ویلې کما راوي نه ولې دې چې پلار عزت وسه ډیر دي نو د الله نوم د دومره سپخ کارو د الله د وینا چې تا ماشوانو ته چوري او غاړې ته چوري پینځمه وجه ده پینځمه وهمه وجه دا تعویذونه استعمالول تعلق ختمي د الله سره د ټول سوچ به دغه دې راشکم شي چې غاړې ته پروت او دا سوچ د سره یې نه چې په عرش باندې یو رب دغه حفاظت کوي انسان په عرش باندې یو رب دغه شفا ورکړي د دې تعویذونو برکت دی کا قرآنی دی او غیر قرآنی خو تعلق د الله سره ختمي ټول سوچ د دې سره بعض ځوانانو به د کلی نه تعویذونه راغوختي دلته راولګي یو تعویذ وی کار به بندي اول دا غزين یو مزایل راولي چې دا غاړي ته واچو سبا به سٹارټ شي قصه ته دومره ته کلی ته ټلیفون کې او راغواړي د تعویذونه خو را پاسه تهجد او منزله
هغه حی او قیوم او کریم او رحمان ذات تلاسونه اوچت که وجاړو چې دا کار دل کوي. خو دې تعویذونو د لاسه تعلق د الله سره شو ختم شو. به دې تعویذونو د لاسه سس نه دي شي زوم په ملکونو کې تاسو غار سو وسولید. د دې تعویذونو په نومونو باندې د زنانو بیزتیا نشي وی دي، زیناګانې وسره شي، مالونه خولې شي دي. یو تعویذ به د اقسام دي ګوره پورا لیست. کم تعویذ ته غواړي؟ بعض تعویذونه په 2000 روپۍ دي، بعض په 15000 دي، بعض په 10000، بعض په 32000 روپۍ په لا کوم شي. هغه دای چې تقو پړه کار کوي. د نور وی لګوخه دي، د نور لګوخه دي. چې کوم سړی دی بیماری ډیر تنگ کړي هغه ته دغه را کړه لاک ولا خو یو نیم لاک ولا غریک ټول دروغ وي، بدیل کو بدغه لیکو، بازوی د سرو زر په بوې لیکو. دې عقیده سره جوړ شي. عقیده مته سګن الله نه تعلق ختم شي. الله به امتحان راولي چې دې دا شی وچه خې کی امتحاني. ځکه زمونږ خپل د قصه کوله ویزه چې کله وړو کې مشر سره ویزه چې کله وړو کې می خنه ودرې د کور کې نو مور ته وی چې تسابیق سے پسور شپ رانی په سو تعویز ته راوړې مو ته چې دا شینه مینا کار نه کوي. ته سب په پالتو خبرو کې خته ماته وی چې راوړته نو ماته روپۍ واغسته او وته بهر مو یو پاڼه راوغسته په غي مې دي شو دوه درې کرخي واله او به میرا بند کړه جیب پیسې می جیب ته وچولې خرچه می وکړه. تعویذ می واغېله ورکو ما چې دا سابق سے برا کړه وی هغه میخه ته واچو میخه ودرې ده وی ما ته وی چې بچي وره ته چې دولي الله ګستاخی کو د شینه نه مني وره دا ودرې ده خو چې دا شی درو اوس دا دې نه خبر چې دا شي شي دا خو هغه خپل بار به کې ودرې کرخي واله ودې کې سو نو هغه تعلق د الله سره شي ختم شي. دغه تعویذونه باندې بیا عقیده الله دې موږ دغه نه ساتي. دغه تفصیل شو یاد ساتي. د قران نه علاوه چې کوم تعویذونه دي او د دعاګانو نه او د الله د نومونو علاوه او د منتری بکی او د قسم قسین او د خو اتفاق دي د سلفو جلسه دي شرک دي، حرام نه شرک دي. قرآنی تعویذونه اختلاف دی، کو اختلاف ودی کې نه دی چې شرک ته او که شرک نه دی. اختلاف پس کې دی چې روا دي که ناروا دي. نو اکثر سلف او صحابه کرام د فتوا د جلسه دي دا ناروا دي. او په کې یو مشهور څوک دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه خبيدم وی چې وتی ولا او تی ولم شرک دی. خنو تی ولا ستوي تی ولا مؤلف رحمه الله تعریف کړی دی وی چې هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ودا یو شی دی هغوی کوي او دا ګماني دی چې د دې سره خاون د ښځې سره محبت شروع کوي او ښځه د چا سره محبت شروع کوي د خاون سره. او دا د جادو یو قسم دی. دا د جادو یو قسم دی. لکه څه شی بور کې خزله وې د تبکور کې استعمالوا خاون بر سره محبت کوي یا سړی له ور کې وي خزه بر سره محبت کوي. د شرک کې د ناراضي دله پریدا په دینی کتابونو کې دینی مصر پراته دي چې په انډیا کې چاپ شوی دي پوخانی کتابونه مولیانو لیکلي په اخره کې تعویذونه د دې چې یو سړی په جنې مین دی د جنې بینه د مین خزه خاون خبره نه ده بس الک او جنې پردي او دا جنې ست طرف ته نه راوړي نو سبي وکا دای د پاره یو ناشنا تعویذ دی خو ته چې ته ورشه دغه مولوی سو خواله او جنې الک مینه د خالق ورته نه ګوري دغه د پاره بیا ځان له تعویذ دی. ځکه دا باز ما ته ډیر زیات میسیج راځي په هر قسمه انټرنیټ لاره چې کومه د باغی ما ته سوي میسیج راځي یا د موبایل په نمبر باندې بس به دا وی جیو تعویذ وری کوي بس خاون ربانی مین نه لري زنانه میسیج کی سړی میسیج کی. دا مطلب دی چې د مغزمنګ صاحبانو کارونه دیم کسو کوي.
دا تعویز ویل کی چې د خاون سره محبت شروع کی. مته اوس قصه کوله نیو خزه ورغلی ده د یو کس خواته دغه کوډګر خوا ده بسر کې کوډګر دي خبيثان دا کوډګر دي جادوګر دي. نو دته ویلی چې خاون مې نه مني خبره بالکل نه مني. هغه ول به یو شی لیکل ناشنا نو پغې کې یو تعویز لیکل او په دې تعویز کې یو تصویر وشته دي د سپی او هغه سپی ته پټه چولې ده او بیا په دې سپی باندې لپاسه خزه چې ده هغه په ناشته د خزي تصویر او خزي دغه پړې نیولې. نو ته دا شی غاړي توجه استعمال کړه د خاون نه به سپی جوړ شي او پټه وستا پلاس کې کوم طرف ته تاوي. خدای دې چې به دې اقسام دي کنه دا به ګران تاوي ځکه بالکل سپی ته جوړي او دا خزي خو به دې خدو کوي او ته بالکل راته وي نه ګوري ته کینه سب داسې تعویز بدلو کو چې پټه به بیا چا بلاس کی ستا بلاس کی چې کوم طرف ته تاوي راته د قشان د خزي د خاون سره نه لګي غلړ شوی خزي سره نه لګي بس غلم یو شی ولیکي. دا شرک دی بلکې دا جادو یو قسم دی. شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی په دې کې هغه ګوتیم دنه داخله ده چې د واده په موقع باندې ورکی او د غي سره عقیده د دې بعضو ملکونو کې دي سي الک او جنې د واده په پروګرام کې د واده په ورځ یا د نکاح په موقع یو بلته ګوتې په لاس کوي. لیدلم دي کنم دي دا ګوتې چې کچرته د دې الک د ګوتې نه ولې ده نو مطلب څه چې رشتہ شو ختم شو. یا دا جنې چې د غوسه شو ګوتې رواغسته غزار کړه نه بس رشتہ ختم شو واضح شو چې جنې د الک سره محبت نه کوي. نو مطلب دا شو چې دی ګوتې کې د عقیده ده چې سو پوری دا ګوتې یې نو الک د خزي سره محبت کوي او خزه به د الک سره محبت کوي. نو خدای قشې شو کني تی ولکه د نه راي کوي او دې نور کارونه وې دا به تاسو خاون محبت کوي او خاون ته دا به تاسو دا به تاسو خزه محبت کوي. ټول ناروا کارونه د شرک. خاوند سره محبت نه کوي موږ د خپل خور ته دا وایو د مور ته دا وایو د لور ته دا وایو چې ته خپل اخلاق برابر کړه ته الله سبحانه وتعالى دعاګانې وغواړه او د دې خاوند عزت او قدر کوو د بر سره محبت شروع زړونه چا بلاس کړي الله بلاس کړي الله ته وایي او اکثر د بد اخلاقی د خزي د بد اخلاقی د الله سره محبت نه کوي. ورونه دی عربي د میسج راولې و یو خزه یو حکیم په شتلې و دا وته ویلو چې زما خاون ما وਹੀ ډیره او وی بالکل د سترګې را پړسېدلې وی چې دی علاج چې د سترګې می ټولي خش د دې سترګو علاج په کار د مخ ټول را پړسېدل نو دې علاج راکې چې دا پړسوب او دا زخمونه برابر شي. هغه ول دوايي ولي کړه او به وته چې خاوند د کور تر نه وځي دا دوايي خولې ته اچو خو تیرې به نه دغه څنګه خولې کې نیس افته بعد چې له سره برابر ډېر زبردست دوايي درا کړو زخمونه ختم شي ا پړسوب کوم هغه هیڅ دوايي نه خو ما چې ستاسو خله بند شي نه د خاوند نه وي تا کی چل لګره دا ستاسو خله چې دا دې له ستا وي داغه دوايي به دی په خله کې چولې او خاوند بوته خبرو وکړه خو دې به جواب هم نشور کول او دا سوره یعنی سیده شو چې هغه روغي خبري جواب هم نه راکړي. نو اکثر د خزو د خزو خپل جون په خپل تنگ کړي د قشن سړی کدا غوړي چې خزه ما سره محبت کوي نو متاثر کړي ځان نه په خولي طریقه باندې په خولي اخلاق الله سبحانه وتعالى زمونږ په خزو باندې په زنانو باندې خصوصي رحم وکي او الله سبحانه وتعالى دا وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په لار رواني کی. درېم چې کوم ذکر کو ورقه او دمونه امغه خبره ذکر کړه چې دمونه علی الاطلاق شرک نه دی بلکې بدی کې کم یو شرک دی هغه به کې شرک دی چې هغه کې شرکیه
هغه کې شرکیه خبري شوی یا هغه کې شرکیه کلام راغلی. دا غینه بعد حدیث ته وروى احمد بن حنبل یا دی امام احمد بن حنبل ویغه دا حدیث راوړی دی عن رويفع رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم ما توي یا رويفع اے رويفع. او دا رويفع چې دا صحابي دی وی چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبر وکړه چې رويفع لعل الحیات ستطول بك کی دی شي ته وګد ژوند تیر کی وګد ژوند تیر کی. او دا د نبوت یو معجزه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم الله خبر کو. او هم دغه شانو شو رويفع تقریبا 55 یا 55 هجری کې وفات شوی. ډیر وګد ژوند وی رويفع کې دی شي استجونو گدي نیو کار بو کی فاخبر الناس خلق ته بدا خبرو ان من عقد لحيته چاج خپل ګيري له غوټي ورکړي او تقلد وترا او یې غاړي ته تارونه بندونه تعويذونه د شینې من واچول او استنجا برجيع دابه او عظم او یې استنجا وکړه په غشانو باندې او یا پاډوکو باندې فإن محمدا بريء منه نو محمد صلی الله علیه وسلم دنه بیزاره کډيري مسلې دي. اولنی مسله ورويفع کې دي چې استجونو کوي وګد جون ګره نعمت ته د الله خو چې کله بګي د الله بندگی او چې کله بګي د الله بندگی نه نو وګد جون څه دي څه شي عذاب. زموږ د خلک چې کله دعاګانې کوي او بلته الله دې وګد ژوند درکړي دي سي عام دعا مکو دي سي او الله دې وګد ژوند درکړي د دین د پاره او الله دې وګد ژوند درکړي برکتی. نو هغه 200 کال عمر ومي او ډیر خو عمر دی او چې وګد عمر دی او په اخري عمر کې کنځلي کې او بدی ردی او منځونه نشي کولای باز په دغه درجه ته ورسې کور کې کچرګ مرګ مخې ته وړي غیتم کنځلي کوي. د دې ژوند مرګ څه دی مرګ ته خدي نو دیو ته وی خلکو ته بدوي کچا ګيري له غوټي ورکړي. سوال دی چې ګيري له غوټي ورکول څنګه؟ نو جواب عربو به ګيري نه وړي کول او نه به خريلي. دا عربو عادت سبحان الله جاهلیت په وخت کې نه به ګيري وړي کول او نه به خريلي. وجدا و چې دا غوی ته د سړیتوب نه ښکاری ده. بعض تاریخونو کې د سړي د عربو چې غوی به هغه سړی سره رشتہ نه کوله چې بګیره لري کوله او دا به وی د دې د لاس منګه زمون په عزت کې کمی راځي او موږ د سړی لا خپل لور نشو ور کولای چې داغه ګیره نه یې وړکې. سبحان الله. یعنی څومره د سوچ خبره ده چې د جاهلیت په دور کې هغه ته دا پته و چې د سړیتوب علامت ته او ډیرو ته په اسلام کې دا پته نشي چې د سړیتوب علامت ته او به د ګیری پرې خو دی بلکې فخر به کو په دې باندې. او بازو به کې دا ویلي دي د بعضو قومونو مشران دي سو په تاریخ کې راځي چې ته الله موقره کړ د ګیره په دې مسله په تفصیلی خبره بیان کو بای کې وته به خو مثالونه بیان کوم د عربو د مشرانو چې په خاب جاهلیت کې تیر شي چې د بعضو مشرانو به ګیره نه ونه هغه به د ارمانونه کول وي ارمان کچه ته ګیره خرڅېده په دینار او په درهم په سرو زرو په سپینو زرو هم بغسته وي په سرو زرو په سپینو زرو او د بزنس سم پیسې ورکې دي لپاره چې کډر ته گزاره کی. دا هغه وختو ډیر کوشش کوي چې دا د جرمن نه تیل لاغلی او د انډیا نه راغلی او د پلاني ملک نه راغلی چې څوک پکې وخت راخیږي د سړی کې بسر وختي او کني سفرخ کوي والله العظیم که زره برابر پرخ کوي
نه دي زما اوس زما په سر دی وخت بالکل دی نه یو دیم نه زما دي څه کار ته سړی دی وخت دی نه کنه په سر خدای را باندې پر خچې چې په مخ می وخت نه اوس زنانه د سر وخت کې نه نو دا باغ پر اخراجي ځکه چې بیا خيسته نه ښکاري نو عربو بګيري پرې خو دي به بغیر غوټي ورکولې 3 غوټي یا 2 غوټي دي څه بوله ورکولې وجه سوچ دی بوله دا غوټي ولې ورکولې یو وجه دا وې دا به د تکبر د لاس ورکولې کوم به دې متکبر وکړ او غټ سړی وو او په دې نورو به ځان دي چې اوچت غنو هغه به خپل ګيري له غوټي ورکړي تکبر د لاس دوی موجه د ذکر کیږي چې د دې د لاس به غوټي ورکولې چې دا ګيره ډیره خيسته و او غټه بوا نو دا به را ټوله کړه دی له غوټي ورکړي چې څوک نظر نه کوي سبحان الله دومره وي په دې ګيره باندې وای نو جاهلیت په دور کې چې دا ګيره کله غټي او د یونیم سړی د ګيري د ویخته نه ډیر نرمي نه بالکل کلکی ناغه ډیر خيسته ګيري او انسان په ډیر خيسته ښکاري نو دوی به دغه یری نه د ګيري له غوټي ورکولې چې څوک نظر نه کوي او باز دا وی د دې لپاره به غوټي ول ورکولې چې کم ښکاري سخکاری کما هر حال کې چې شي خدا کار څه دی ناروا دی رسول صلی الله علیه وسلم دې څه بنا کوي او دلته دا فائدہ مخې تراله هغه دا باز کسان د ګیره چینو د ګیره په مخه دي شي کوي او را جمع کوي یو زیته دم نه په کار ځنم چې دا ناروا ده خو فائدہ لري ذکر کو د دې سره د ګیره غ حسن هغه سي ختمي ګیره چې کرته پری دی او چې څنګه یې ناغه خيسته خیر خدای نوم لګي دا چل بکی په مخ سکه چې دې ستره جمع کوي دا پرې خو دی راشي د باز بلګي په مخه د عادت تقی کلیږي نو وخته وزي دې سره ګیره خرابي او د لینو خو کې پرې دې سره وړي خو کې کړپ او د وخته ماتي د دې سي عادتونه چې خنه دي د عادتونه دې سره د ګيري د وختو ته نقصان رسي خيوني مو بګیدا شي لګي دي کومګ دي شي به مات کی حرام دي دا کار ها ګيري د منګزوله یا شي د بکلاسو برابرول هغه سره وختولې دو د کې حرج نشته بل فائدہ غدا د ګيري نه چې کله سره بګیدا شي ګوتی وي او وخته تی وزي نو زموږ د خلک دغه وختره والی نو جیب ته واچي به محترم ځکی سجی کی خخ کی او کچرته د وخت دی رواغستو گزار دی کو نو هغه د باندې رد کوي هغه ګیره چې بالکل نشتی وي به ادب دړي نشته رد دی رد باندې کوي وکي چې ګیره بالکل نشتی وي به ادب د ګیره وخت دی رواغستو پس مکه دی گزار کوي ته چې نه په دوکار کې راشي کرپ بلیډ دی بلیډ په ستاغه به ادب نه ده او زماغه کې یو وخت چې ته دي یعنی ما نه وخت ورولې دو ناغه به د بشو نو دا خبره ساتي چې دا وخت کې چې ته بزمه کولې غو دي کې حرج نشتی در دي بعضو خلکو الله دې دوی محبت خډیر کی د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې سره د محبت ته بزله کې دا خبره پرته چې دا بجو ګناي چې ته بزمه کولې نو که چې ته بزمه کولې نو بدی کې څه ګناه نشتی والله اعلم او تقلد وترى یی چې دینو غاړي ته شي و چې د پاره د حدیث راوړي او یی استنجا وکړه په غشانو باندې او یا په اډو کې باندې موږ تفصیلا دا مسله بیان کړې د مشکات په درسونو کې وجد د حدیث کې خوازه راځي چې دا اډو کې چې کم دي د پیریانو خوري او دا غشان چې کم دینو د پیریانو چې کم زناور د غوي خوري ځکه دې نه من راغلی بل دا چې د غوشانو سره صفائی کی نه کی وسلی استنجا په غوشانو باندې وکړه صفائی خو نه کی خپاډو کې باندې صفائی نه کی ځکه چې اډو کې مین دي دوی مده چې د اډو کې سره انسان زخمی کېدی شي نو ذکر رسول صلی الله علیه وسلم خلکو نه بریما وعن سعید ابن جبیر وسعید ابن جبیر رحمه الله وی مشهور عالم دی مشهور فقيه من قطع تميمه من انسان كان كعدل رقبه چا چې د انسان نه تعویز پرې کو لکه د یو غلام آزاد کو
امام وکیع رحم الله دا روایت راوړی تعویذ د پرې کولو فضیلت. وله عن ابراهیم النخعی رحمه الله وی ابراهیم النخعی دا غټ فقيه او د عبد الله بن مسعود رضی الله مرګره دا غنه علم کړي دا غدا وی كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا کی ضمیر راجی د عبد الله بن مسعود ملګرو ته ټول سلف ته نه ځکه خو اختلافي مسله خود عبد الله بن مسعود ملګرو با ټول تمائم او تعویذونه ناروا غنل کده قرآن نه بو او که د قرآن نه له د بل سنه بو. په اخر کې مؤلف رحمه الله فيه مسائل په دې باب کې مسائل دي. الاولى تفسير الرقى والتمائم دا خبر واضحه شو چې دمونه ستوي او تعویذونه ستوي. دویمه مسله به کې دا شو چې تفسیر التیولا دا خبر واضحه شو چې تیولا ستوي. دریمه مسله به کې دا ده ان هذه الثلاثه كلها من الشرك من غير استثناء دا ټول کارونه د شرک دي دا درې وانه بغیر د استثناء. دا خبره صحیح ده على الاطلاق؟ ها تاسو صحیح ده کنه ولینه ها دم باسری با جایز دغه تعویذونه کوم ټول شرک نه دي باسری غیر شرکیه دي خو ناروا دي ناروا خو دي ناروا خو ټول دي خو بس پکې غیر شرکیه دي چې قرآنی دي یا دعاګانی یا د الله نومونه دي. الرابعة سلورو مسألة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. دم چول په قرآنی آیات او اذکار او دعاګانو یا په واضح خبرو سره کې سره نظر شي په غبندي یا شي چې چلی دا غي د لاسه نو دا هغه دم نه لري چې دا غي نه منع شوی دا. پنځمه مسألة أن التميمة إذا كانت من القرآن كتاويز كي تشت القرآن لكلي شوي فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. علماء بكي اختلاف تيجي دا روادي أو كندي دا مسألة واضحة شوي. شبقما مسألة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. دا سارو أو دا زناورو بسطونو كي تارونا پڑی او بل دي سي شی بندونه چول چې د بد نظر نه بچ وي دا شرک دی. خودلته یو فائدې ده ساتي کچرته دا پړې یا دا رسۍ د خایست لپاره یا د دې لپاره چې رساروي په نشي نو بیا سره به جایز ده. وما مسألة الوعيد الشديد على من تعلق وترى دا غشړي د لپاره ډېر سخت وعید راغلی چې دغه غاړکۍ یا دغه تارونا او دا هارون سارو ته چې وعید داري چې رسول صلی الله علیه وسلم عزت بریم. اتم مسألة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان او دا مسألة واضحه شو چې انسان نه تعویذ پرې کینو لري څومره لوی اجر دی. نهم مسألة ان كلام ابراهيم خبر د ابراهيم څوک دی ابراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. دا خبر سره ټکراو نه خوري کوم چې مخکې ذکر کړی چې د سلفو خو اختلاف ولي لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ځکه چې ابراهيم نخعي چې وي هغوی به ټول تعویذونه ناروا ګڼل نو په هغوی کې اشاره چاته ده د عبد الله بن مسعود د ملګرو ته ټول سلفو ته نه ځکه چې د سلفو منځ کې دا مسله څه ده اختلافي ده. دې سره چې د درس اختتام ته ورسېدو دا باب اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به نه باب شروع کو. باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما د برکت لپاره په کانو باندې لاس راخ کو ده یا د ونو خواته تله یا یو زیت تله چې د زی برکتی دی دا څنګه عمل له د دې مسلې تفصیل به ان شاء الله پر روان درس کې کو. الله سبحانه وتعالى زموږ عقیده د شرک نه او د هر غلط کار نه الله زموږ عقیده پاکي ساتي او الله سبحانه وتعالى دې موږ په توحید باندې مضبوط ساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.